موږ نن ډېر خوشاله یو. سلامونه په خیرونه. موږ یو تعجب کیک راوړی دی. کیک هم نه داسې ما پوهېږي چې دروغ مونږه ویلې وه. کمره نه لرو تاسو نه پوهېږي چې مونږه او میز دا څنګه سرپرایز کمر هم کړي خلکو له ورکوو. ولاکه دلته یو شی هم پروت وي یو کلچې هم نه دي چای هم نشته هېڅ شی هم نشته او داسې کلچې چټي شته لګیا دی. ده غلي تا کښېنه سترګې دروغ کار نه جنې کوي. وګوره ته چې بې سترګې ځاله دې دې ورکېښي. کېښولې دي او بې لګیا دي کلچې شته ما لا دې وچ پټ شیان یې پرېښوله ښه خیر د سلام تل مې خلکانو خشته خرما مې درته ایښې ده. غلي کښېنه نوره سلامونه په خیرونه خلکانو. په خیر راغلی. دا خو د منګه د یو لاس جنګ خو ارزي کې نورماله خبره ده. په خیر راغلی د منګه پادکاسټ ته. اولین پښتو ژبې پادکاسټ، د جنایي جرمونو پادکاسټ. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلمه ښایسته ګله ښایسته سلما ګله. غټ سر دی. زمړه نن نیکه دې منګه تاسو ته کوم جنایي جرم کیسه نه کوو. نن منګه څه شي کیسه کوو؟ د موږ خپل ژوند کیسه کوو دا هم لکه جنایي شی ورته وایي جنایي او جرم د نن پوره یو کال مخکې په دې ورځ باندې منګه دا آیډیا راغله، دا سوچ راغلو چې منګه داسې یو د جنایي جرمونو پادکاسټ جوړ کړو. او نن د منګه یو کلنه سالګرا ده، کلیزم ده. زمړه ویلې آیډیا سرګیره ده خو اولما ویډیو خو وروسته کړې ده آیډیا خو آیډیا سالګرا زه یادوم کنه. نه آیډیا چې نه راغله سلیبریشن ویډیو هم د کومه کوله. ښه کله داسې نن وي منګه خیر تاسو راشي تاسو منګه تاسو ته نن اسې د چټي چټي خبرې درته کوو. چټي خبرې مې ډېر خوښیږي خاطر غواړي دا کیسه وکړي چې منګه څه رقم ته دا آیډیا راغله. دا آیډیا داسې راغله چې مونږ چکر مو ویلو او مونږ ویل دغه به جوړ کړو او به یې وکړو سمړی داسې بدون د مالګو مسالې نه مرچو مسالې نه د خبرو وکړله هېڅ بې مینې بې دغه کیسه داسې وخه. اسمان ډېر وریځ و. ګوره نومبر کې خو بچ تاسو بچ شروع پوهېږئ که نه شوله چې خزان وختونه یې پاڼې راتلې شوي داسې بل رقم خدای ته دغه پاکه یي. هره ورځ دې ښځې سره زه او منګه دواړه باید لاړو خبرې سبۍ وکړم سبۍ کې یو کاروبار وړوکی مې ورسره شانته دی غټ سرې خبرې لم پرېږده. یو وړوکی رستورانت ته لاړلو، هلته سبۍ چای وڅښلو او د هغې نه بعد بیرته غوښتلو کور ته راشو که نه. پیاده وو، موټر کې نه وو. کور ته راتللو کور لاره باندې بیا ما سلما ګلې ته وویل ما دلته یو هدیره ده. هغې راځه هدیرې ته لاړ شو. هدیرې ته تللو، هلته هدیرې ته چې ورننوتو، هلته هدیره کې یو رقم ته ځای و. هغه یې ماشومانو قبرونه په یاد دي واړه واړه یې ماشومانو لپاره ځای جوړ کړی و. او بیا نور ځایونه وه، نور قبرونه وو، هغې باندې نومونه لیکلي وو، څه وخت کې څوک مړ شوی دی، څه وخت کې دی، څه رقم. دلته هدیرې داسې دي که نه چې د افغانستان غوندې داسې شاړې نه دي. ډېر پام کوي قبرونو باندې، دغه باندې خلک ګلان ورباندې کږي، شمې لګوي ورباندې. نو موږ هم په هغې ورځ باندې هدیرې چکر هم ووهللو. او بیا ما د دې نه مخکې موږ دواړو جنایي جرمونو جنې زر کیسې کوه که نه ما ځل ډېرې ورته زیاتې تعریف کوو خوښیږي. او ما دا کیسې هر پیره د ما خور ته او د ما خورزي له مې هر پیره لکه ما به چې کومې ټلیفون کیسې په دې ولوستلې کوله په ټول ټلیفون کې پوه مې ورته شوله کولې. او بیا او ما له هغه سلما ویل ګلې څونه راته خوند ویلې دې راکړله هو او بیا تا ما له دا کیسه وکړله بیا موږ دواړه ویل ښه بیا دا کیسې به ټوله دنیا له وکړو چې نه تنه دوه نفره خوند ورنه والي ټوله افغانستان ټول ورنه خلک خوند ورنه والي خوند واخلي. خلاص نو پوڅه پوڅه داسې کیسه وګوره کوه که داسې نه ښایسته وکړي که نه سټایل کې باید وکړي. او بیا د هغې آیډیا نه نن پوره یو کال پوره تېر شو. نن بیا هدیرې له څو ګلې هدیرې یو چکر به تا ته ووایو زه څه دعا ووایم به وکړو. نو بیا یې موږ کیسه جوړه شوله. دا یې موږ داستان و. ښه نور څه وی په دې یو کال کې څه شی په یو کال کې ډېر شیونه وشوله. وی موږ ډېر موږ ښایسته وختونه هم لرل، جګ وختونه هم لرل، ټیټ وختونه هم پکې لرل. لږ ډېر ټیټې وې خو خیر ده موږ بیا هم ګوره خوش باوره یو. موږ بیا هم نه پرېږدو کیسې بیا هم تاسو له جوړوو، بیا هم تاسو ته نوې نوې دغه کوو. باوجود د دې نه چې کار یې لږ ډېر دی خو بیا هم موږ دا کوو. خو موږ موږ له له خوند خوند راکوي. راکوي او خپل اوازونه مو اورو د بلې لا خو ډېر خوند ورکوي ټوله ورځ پکې لګیا وو. د تا پاره د ټول یو کال کې چې اوس موږ دواړه دا کیسې کوو ټول نه سپیشل مومنټ یا سپیشل مومنټ یې کوم و ما 2 سپیشل مومنټ مې لرل چې هغې وختونو کې رښتیا هغه هفته داسې راغلې وه، هغه هفتې داسې راغلې وې چې ما خوښېدلو چې زه به کټ ته تللم او ویده کېدلم به. موږ چې کله د نتاشا کمپوش ویډیو واچوله
او کلم چې سیسیل هوټل ویډیو واچوله ولې؟ کیسه مو واچوله هغه داسې اوس به چې د شپې څه ملستله بس به کې به چې راجګه شو چې هلته به مې ټیک ټاک به مې چې به خلاص کړلو 200 نفره درته نوي راغلي دي تا دغه له دونه خلکو کومنټ آی کړی خاکانو دا دی جنۍ دې له اره پره د زړه 300 چې نوي خوشحاله راغلي ده دي هر کومنټ چې ارڅي ماله ولا لیږي بیرته وی بیرته فلسفي ورنه جوړی به وی هغه به دا څه وی داسې به کي هسې به کي پرېمې دې نو خاکانو خو موږ دې له نور چې کومنټونه خیر د مه کوئ دا ښځه دې چې غواړي نه چې نه ما نه صاحب نه خرابه شي به ډېر کومنټونه نور هم ورکوم نه دا یې زړه یې خلاصه کومنټونه کوئ موږ یې درته یې زړه یې خلاصه تر اوسه پورې موږ وخت لرو درته ټول کومنټونه د زړه څخه خلاصه درته ځوابو خو نه تا سپیشل مومنت پوښتنه وکړله کنه سپیشل مومنت هماغه و چې زه به سبوي کې راجګه شولم او بیا به زه شپې ورخطا وم چې کله به څه مله چې بیا سبوي کې راجګه شوم بیا نو خلک ټیک به ټاک او یوټیوب خلاص کړم چې فالوورز ډیر شوي دي خلک ډیر شوي دي نو دې دا یې ما سپیشل مومنټس وو ښه البته د نیگیټیو ساید هم لرلو ښه په سیسیل هوټل کې مې په یاد دي چې هغلته خلکو هر پردونه ډېر خوش چټي چټي کنځلې به یې لیکلې خوشې په خوشې د افغانانو ته نه کنځلې پیژني کار دې نشته دی بس ډېر ګنده ګنده کنځلې زه اوس دلته دغه نه لرم که نه چې دلته دا کنځلې وکړمه خو هغوی به خوشې چټي کنځلې لیکلې ډېری موږ تاسو نه پوهېږئ چې موږ څونه کومنټونه ایسته کړي دي ځکه موږ حواله کې ورخطا وو چې څه رقم سړی دې کنځلو له څه رقم ځواب ورکړي یا دا خو بیخي موږ خو په دې دغه باندې نه یا وو شروع کړی که نه داسې پبلیک کې داسې شیان سړی ولیکي سړی او زه چې اوس فکر کومه خلک خو لږ تربیه کور کې زده کوي او دا او بیخي بې تربیه شیان لیکل ما هیڅوک بیم ولاکه داسې او داسې یو شی ولیکي او ما په خور مور نه لري ورور نه لري یا دې داسې شیانو موږ لږ ډېر شرمېدنه دغه نه کړلو او خو زموږ فیورټ هم دي که نه جواد لکه چې دی او جوهات موږ سره هر قسم هر برخه چې موږ تر اوسه پورې دغه کړې ده موږ جوهات سره ښه کیسې نه میسې اول کو کې خو نو وروسته راغلو نو د موږ اولینی نفر اولینی نیل فالوور وه نیل نه وایه ده نه پوهېږم سړی ده یا ښځه ده پته نشته خو نیل ده هر څوک چې یې ته موږ دپاره ډېر خاص یې خاصه یې هر څوک چې یې نیل دا یې موږ اولینی موږ چې موږ ویډیو واچوله هغه یې موږ اولینی او فالوور نوی چې راغلو بی بی 4339 دی هغه هم لږ داسې های فکر باندې موږ سره ډسکشن کوي خبرې هره کوي پره او کومنټ کوي چې داسې و هسې و او پوښتنې کوي معلومات دا لري معلومات لري ښه سړی دی موږ او باندې ګران دی سیلاب د دې یاد ووتلو سیلاب ټیک سیلاب ټاک نوم یې څه دی خان 422 هغه هم د موږ هغه هم ښه دی هغه هر پرې موږ فیملی کیسې ته کې انتظار یي حساب او دی هغه راپره وایي چې یارې تاسو کې بله کیسه کله راوځي او او د پر ډېرې کیسې مونږه موټیویشن د هغه د مونږ و او نو ته درېږه نور هم څوک وو زموږ یې کورنۍ کې یو مونږه څو نفره کورنۍ کې سم ډېر خلک وو چې د مونږه کیسې نه خوښېدل یا سپورټ یې نه کولو دې له زه ډېره دا د ما سپرایز مومنټ و ما یې له وه یو وخت کیسه هم نه ده اورېدلې او ټول نیګیټیو ثینګس چې و مونږ له ویله تاسو بدرنګه هوا تاسو داسې نه کوئ تاسو هغسې نه کوئ خو to be honest زه تا نه فکر کوم تو jealous دي کیسه ووتله اوس اصلي like خبره مې اوس اوس وایم وکړله ویلې خپل فامیل کې داسې سپورټ نشته که نه دا څه رقم ټاکسیک ریلیشنشپ ده چې څوک هم در سره یو نوی مونږ ځکه مونږ پادکاسټ یو نوی شی دی او افغاني کمیونټي لپاره دی مونږ د دې فکر باندې دغه پادکاسټ هم جوړ کړ چې ځکه مونږ غواړو دغه خلک چې یو بل وطن لڅي مونږ له دغه فکر هم راغلو چې اټن موزیک هم اورېدلو مونږ ویل چې وای افغانان ټوله دنیا کې ګډ وډ دي خو اخر هر څوک چې اتن ساس واوري هغه پوهېږي چې دا شی دی او کوم ځای کې د داسې یو فیلینګ ده چې داسې کمیونټي یو او مونږ ویل چې اوس دونه ډېر خلک هم بیا اوس طالبان بیا افغانستان کې دي بیته خلک خارج ته لاړ او مونږ دوپاره غوښتلو لکه یو کمیونټي جوړ کړو چې کیسې ورسره وکړو د مونږ کیسې واوري چېرته چې موټر بیایي چېرته چې یو سپورټ لځي یا کور پاکوي یا کوټه پاکوي چې لږ پښتو ژبه مو واوري که نه او به سم ډېر نیګټیویټي also نیګټیو کامنټس و د خپل فامیل نه ما ویله وه تاسو خو هېڅ شی هم نه کوئ ټوله ورځ پروت یې خپل کور کې او مونږ له لګی چې داسې کوئ هسې کوئ خپله یوه پر انټرنټ کې به نه وي اوس بیخي بده شولم که نه ډېر زړه دې ډېر ټک دی زه اوس درته حیرانه شولم نه دا خبره در سره زه هم پوره منمه که نه
دې یا شي باندې بیا زه دغه ومه چې یو ځل یې د کیسه نه ده اورېدلې که نه، نو ته څه رقم ته داسې منفي دغه کولی شي ووایې. یو شي ته فرصت وخت نه ورکوې چې یو موقع ورته ورکړې که نه. مم. وایې اورې ویې ګورې او موږ ته نه چا چې موږ کیسې ډېرې اورېدلې اوس هغې کې جواد شو، نیل شو، دا خلکان شو که نه، سیلاب، هپک خان څوک نومېدلو، یا داسې مهم. خلک چې موږ کیسې اوري که نه، مهم. یا چا چې نومونه مې اوس نه دي اخیستلي هغوی خلک، نو هغوی پوهېږي چې موږ ته نه یې رښتونو جرمونو باره کې کیسې نه کوو، موږ ډېری معلومات هم ورکوو د ټولنې باره کې چې بعضې شیونه دي که نه. سړی مهم. ورکې نورمال عادي وخت کې کورنیو منځ کې خبرې نه کوي، خو هغه مشکلات وي، موږ د هغې باره کې هم خبرې کوو که نه. دا یو بیخي نوی شی دی، د موږ دپاره هم نوی شی دی. خو دا نیګټیو دغه دا ما له اندازه ولګېده چې ویې له موږ دونه نیګټیو دغه د فامیل د خوا نه ترلاسه کړو. ګر چې فامیل کې ګوره ټول نیګټیو نه وو، دا به مو وایي فامیل کې موږ هم یو څو یا فالوورس لرو، خو عمومي و توګه باندې خپل البته خپل دا فامیل کې لرو خپل ورور مې او خلک دي خو مایله هغه نیگیټیو سایډ ما پر بیگ و سرپرایز مومنت و مایله و وا تاسو تاسو توري را بيدل دي چې اوس مونږ له لګي چې تاسو دا کوي ځکه هغه خبره چې هغه کول it's proof نو نو هغه نو ویل چې دا خنه دا ټول پروجیکټ چې هغه لا ویل چې نه و خنه ده ښه نه دی. ما زمانه خپل دا دنیا ته دې باندې نه چلیږي چې اوس fortschritt نه کوي fortschritt څه وایي ترقي نه کوي. او ترقی نه کوي ته خو باید سړی باید یو نوی شی ټرای کړي چې یو و شی غواړي سکسس ولري و او دا یو نوی شی دی افغانستان پاره افغانستان کمیونټي پاره داسې کیسې نشته دونه لکه مونږ چې کوو ځکه خلک هم زر ورته زړه تنګېږي دا مونږ له پته ده چې خلک مونږ له ډېر لیکي چې لکه شارټ وکړي لنډه دېرش کیسې دقیقې کیسه وکړئ. او 10 دقیقې کیسه مو واورېدله او اوس تر اوسه پورې نه پوهېږو چې جرم څوک دی یا ماما څوک دی نه پیګم ما ویل چې also دا یو نوی شی دی دا پادکاست دی او پادکاست معنا دا ده چې یا معنا نه ده خو پادکاست سټیل داسې ده چې یو کیسه کوي اوږده کیسه کوي او موږ آیډیا داسې وه چې دوه ملګري لکه موږ دواړه چې یو کیسې یو دواړه کوي خپل ځان له نه خپل ځان له each یو other بل له ته کیسې کوي. یو بل ته کیسې کوي او دې کې موږ تاسو دعوت کوو چې تاسو تاسو مونږ ته سره دا کښېنئ کیسې او مونږ چې کله ټوکې وایو چې مونږ حجرې ته راشئ دا مونږ رښتیا وایو مونږ غواړو تاسو سره ډسکشن وکړو چې تاسو څه و رقم شیان هم تیر کړي دي و یا او دا دغه شی دا د ډېره ښه خبره وکړله که نه چې دا زه راکړه ښه خبره کوم پادکاسټ آفرین چې دا د پادکاسټ دغه چې ځکه ډېری خلکو ویلې چې او تاسو باید یوټیوب کې ویډیوګانې ورسره جوړې کړئ که نه، یا یوټیوب کې ورسره یو فلم واچوئ یا یوټیوب کې خپله کواره ښکاره کړئ. د پادکاسټ مطلب دا شی نه دی چې موږ اوس ویډیو جوړه کړو که نه، لکه رادیو کې چې ته یو پروګرام اورې او اوازونو دا په یو هکله رادیو دی. پروګرام نه و اوازونو په هکله دی که نه. دا اوس داسې دی چې زه اوس اشپزخانه کې ډوډۍ پخومه یا مثلا باندې وځمه یو اوږده دوره ویمه یا کور پاکوم یا کور کې تنها یمه او یا زړه د مې شپې تنګ ویده شي کېږم، و لګولی مې دی ګوشکي مې اچولی یا مې په جګ دغه باندې لګولی دی یو څه یې زده کومه اورم یې، خو ویډیو له دوامداره او نه کله ګورم کله د ځکه څنګ سره او ریسرچ هم کوم زه چې د او نور خلکو پادکاسټ اورم زه تنها اواز اورم او به یو کیسه چې کوي یو وایي چې دی هوټل کې شپه کړې ده زه به هغه دی وخت کې هغه هوټل و ریسرچ کوم او و ګورم ځکه که ویډیو ته کښېنې که نه هغه خو داسې شو لکه یو فلم ته به نه کار فلم دی کولی شي چې ته باید ویډیو له باید وګورې چې موږ هلته څه وایو څه لګیا یو. یا خو که اواز وي بیا ته کولی شي موبایل دې جب کې کښېږدې دغه دې چالان کړی بلې کوټې ته چې کار وکړې هر څه وکړه خو ته تنها یې موږ اوازونه اورې که نه. د پادکاسټ هغه د موږ مقصد دغه شی دی چې خلکو له دا شی نوی پښتو ټولنه کې د پښتنو افغانستان کې دا نوی شی رامنځته کړو دا وخت غواړي دی باندې موږ هم پوهېږو که نه. په یو کال کې موږ دغې لپاره ډېره نامخته دي ښه دی نظره دې نشي ترقي مو کړله خلک موږ کیسې اوري که نه. نو راتلونکي کې موږ د خپلې ترقۍ په هیله باندې یو انشاءالله نور هم د خیره سره ښه کېږي هر څه ښه کېږي. ښه اوس د تا مطلب دا و چې مونږ ډېره نه خوشحالېږو چې خلک مونږ له هلته کومنټ کې ولیکي نه نوم یې وانخلې زه پوه شوم. کنځلې نه کوي منفي ډېره کنځلې مونږ نه منفي کومنټونه خوشحالېږو
نه دې شي له نه خوشحالېږو که نه خو موږ صرف پودکاسټ هغه وویلې موږ لکه او فالو خوښېږو چې لږ ماغزه لري لکه بیبي غوندې چې دی بیبي د 4339 لږ ماغزه لري موږ سره ډسکشن کوي پوښتنې کوي لږ ایجوکیټډ دی داسې موږ له خوند راکوي البته اوس تنه موږ د بیبي نوم واخیستلو یا نه د موږ ډمې ملګري هم خوښېږو چې ډم هم وایي او د موږ کیسې غواړي واوري دا هم موږ باندې البته موږ دا شی هم خوښېږي که نه موږ ډېر سپین ځوابونه ورکوو که نه کله هغه کمنټونه باید ولولو دا د لاسه موږ داسې یو چې سم خلکو له سم ځوابونه ورکوو زه خو هره پرې درته وایم سم کنځلې ورته کوه خو ته هره پرې ورته خو ځکه زه معلومې چې سمه ګزاره کوه دو کله ګزاره او کوه ته هر چا له پلار او نیکه یادوې که نه بس نو سم دی که نه خلکانو تاسو باید دا حالت ما سره ژوندی وګورئ چې کله یو څوک خرابه کمنټ کوي که نه او دا وایي چې د پلار او نیکه وبې موږ یو کینو چې نه انسان نه پلار ته پیدا کړه چې خلک ما سره ښه زه اوس وایي درته چې خبره ده یا ښه خبره نه ده زه اوس درته یو مثال درکوم د الیزابت ویډیو هغه سختګي دغه چې موږ جوړ کړی دی که نه مهارت AI باندې ها. د الیزابت هم چې جوړه کړې هغې کې یو چا لیکلي دي غول خورئ یا بس غول لیدلې خوري غول خوري واه یا دې کې څه سخته هغې کې به باور لکه او نیکه بس نو چې ډېر داسې خبره شخصي شو څوک کوي به بل ځواب خو ما پاره نشته خو زه درته وایم چې دا خبرې هغه ته ځواب هم باید ورکړو خو لږ طریقه باندې باید ما ورته ویلې چې د عقل چې تقسیمولو ته چېرته وې هغې سره زیرزمینۍ کې دا ځکه ته در ونه رسېدلو عقل در الیزابت را زرزمینۍ کې دا خو دې نه بدتره خبره ده هغې باندې هم خوشحاله شولو بس نو تعالی زه څه ووایم ما له ویل چې نیکه ورته اجازه نه لرم ما مطلب دا چې و چې تا له هغلته عقل در ونه رسېدلو ښه بس خلاصه شو که نه د موږ سپرایز کیسه ته موږ وته نظر سرپرایز نه موږ یو سرپرایز خو پاتې هم دی ښه هغه سرپرایز چې ما وي تا تر اوسه ورباندې جنګ دی د ښځې سره ټول ژوند چې ورسره یم ټول وخت چې ورسره یم جنګ دی دا هغوی زه بې وایم دا هغوی زه بې وایم دا هم ښه خبره دی موږ نظرونه یو ځل هم یو رقم ته نه دي ښه وایه نه تا څه غوښتنه تا کوله سپرایز په دې خبره. ووایه نه سرپرایز خو اوس نه وایم بیا خو سرپرایز نه دی کوونه خټ سره ته هم د عقل ته خو عقل چې تقسیموتی چېرته لیکلی وې زیرزمینۍ کې به نه وې نه زه هغه الیزابت سره خلاصه زیرزمینۍ شوه. کې به بیا نه ویو ښه دغه بیچاره ګۍ ډېر ظلم یې تېر کړی دی خپل ژوند کې تا سره کمکه غوندې چې ساره وي هغه یو بله سزا شوله ښه موږ ډېر وخندل دې خنداګانو ته فکر کوم چا به حوصله په نه وي ښه بس نو دا د مونږه شارټ ویډیو وه مونږه اوس ویکیشن کې یو دواړه تاسو لپاره وخت نه لرو او تاسو ته ښایسته وختونه غواړو او د دې نه بعد راتلونکي 2 هفتو کې به بیا موږ نوې برخه راشي تاسو په الله سپارو ښه تاسو ملګرو کې څوک دی چې داسې چټي خبرې کوي لکه د مونږ کمنټونو کې چې ډېرې دي هغه به دلته لاندې مارک کوي او ورته وایي چې نیکه دی که دې نه وروسته به موږ دا خبرې کوو کیسه مې ایله په بیله مې زر مې وکړله اوکې خلکانو ښایسته وختونه تر بیا پورې تاسو ته موږ د خپل ویکیشن هم لږ ویډیوګانې واچوو ښه وختونه تاسو ته غواړو او BB 4339 هغه کیسه درته کوو Kannibale von Rödesheim oder so, ne? Rotenberg. Burg. Rotenburg. کیسه به وکړو اوګره دې موږ مغزم نشته کله خیر دی بای بای اوکې خدای پامان